کوشش وکړئ آغاز ډیر مهم آغاز وکړئ. ګورئ دغه له شروع بې جرأتي تر پایه پورې وي یا دغه شروع کامیابي تر پایه پورې د کامیابي وي. که ته آغاز ښه والي دا لیدونکي یا دغه ناست مخاطبین ستا خبرې تر پایه پورې تعقیبوي چې دا سړی څه وایي. او که ته چېرته آغاز صحیح وانهلي نو بیا داسې فکر وکړه چې ستا د خبرې څوک هم مخاطبین نه اوري. نو آغاز او شروع ډیره مهمه ده چې تاسې باید یو ښه شروع وکړئ. 3 خبرې دي. کوشش وکړئ چې یا دغه شروع په څو مهمو او ښکلو کلمو باندې شروع وکړئ او یا داسې کار وکړئ چې د خبرو شروع مو په یو شعر سره وکړئ او یا داسې وکړئ چې د شعر شروع مو په یو ټوکې سره شروع کړئ. لدې سره به ناست مخاطبین ستا خبرو ته ډېر متوجه اوسي. صحیح ده؟ خبره دا ده چې سټیج ته منظم ودرېدم یو وړوکی حوصله مې وایسته. صحیح ده؟ او اوس نو چې د خبرو سټارټ اخلم د خبرو شروع کوم د خبرو شروع باید ډېر آغاز باید ډېر جالب آغاز والی یا د موضوع اړوند یو ټوکه پیدا کا یا د موضوع اړوند یو شعر پیدا کا او یا د موضوع اړوند یو ښکلې کلمې پیدا کا تر څو ستا آغاز او شروع جالب وي. که آغاز او شروع جالب وه نو په دې وپوهېږه ستا دغه خبرې او دغه ویناولي تر پایه پورې خلک اوري. کلیر ده؟ ها دریمه خبره دا ده چې کوشش وکړئ چې کله تاسې خبرې کوئ داسې مه درېږئ او خبرې شروع کړئ. خبرې کوئ دا هیڅ پیدا نه لري. دا خبرې کوشش وکړئ چې په خپلو خبرو کې له باډي لانګویج استفاده وکړئ. دغه اندامونه نه دي دا اندامونو سره هغه د خپل لاسونو حرکات لاسونو ته حرکت ورکړئ سترګو ته حرکات ورکړئ. داسې یو دم هم دغه چاته څوک مه رانیسئ په دې غونډه کې چې دته ورناست یم دته ټولې خبرې کوي. کوشش وکړه دا سترګې تاو راتاو کړه دې غونډه کې خلکو کې دغه آی کنټاکټ نه ده د سترګو کنټاکټ چې دی دا ډېر ویښ وساتئ. یو 3 سکنډه د په سترګو کې دلته وینئ یو 3 سکنډه دلته نه. داسې باید تاسې وکړئ نه داسې باید وکړئ چې یو کس مو رانیولی دا ټولې خبرې همالته کوئ ستاسې دا خبرې خسته کونې کېږي. ستاسې دا خبرې لیدونکي ستړي کوي دا ناست خلک ستړي کوي. نه کوشش وکړه دا آی کنټاکټ وساته. دلته لږ وګوره یو 3 ثانیې هلته یو 3 ثانیې وګوره هلته یو 3 ثانیې وګوره. داسې دا ټول تالار د خپل نظر لاندې تېر کړه او کوشش وکړئ چې دغه باډي لانګویج ډېر منظم باډي لانګویج استفاده کوئ. داسې باډي لانګویج هم استفاده کوئ چې هغه باډي لانګویج ستاسې پر شخصیت باندې منفي اغېزه غورځوي. باډي لانګویج باید د خبرو سره مناسب باډي لانګویج باید موږ تاسې وکاروو. داسې باډي لانګویج وکاروئ که چېرته د بلې ژبې خلک هم ناست چې ستا په دې خبرو وپوهېږي چې دا سړی څه وایي. باډي لانګویج ډېر مهم دی. نو موږ تاسو ته پکار ده چې باید د خبرو پر مهال کې څه وکړو باډي لانګویج نه استفاده وکړو. نو نن دغه 3 اصول 3 قاعدې دا وي چې سټیج ته به منظم درېږو. صحیح ده؟ یو وړوکی حوصله به اخلو او بله خبره دا وه چې آغاز به ډېر ښکلی کوو د خبرو شروع به باید ډېره جالبه وکړو. یا به یې په شعر سره کوو او یا به هم په یو ټوکې سره شروع کوو یا په یو څو خواږه الفاظونه پیدا کوو تر څو د دې غونډې شروع پې وکړو د خپلو خبرو شروع پې وکړو. او دریمه خبره دا ده چې باید په خپلو خبرو کې موږ له باډي لانګویج استفاده وکړو او دا آی کنټاکټ نه دی دا ډېر مهم دی. باید سترګې یو 3 سکنډه په دې کې ونیسي له هغې نه بعد راتاو شي دلته دا ټول تالار دا ناست خلک ته باید د خپل نظر لاندې ونیسي. د خپلې سترګې باید هغوی کې ته داسې څکې ونیسي. داسې نه چې داسې سترګې نیولې او خبرې کوي ستا د خبرې کوم تاثیر په دې ناستو مخاطبینو نه غورځوي. نو کوشش وکړئ چې کله هم تاسې خبرې کوئ آی کنټاکټ یو بل ته ګورئ او دا ناست تالار له ځان سره ونیسئ. شاید یو کس په موبایل کې مصروف پیسه د خبرو پر مهال هغه کې سترګې ونیسه هغه ځان ته متوجه کړه. کله چې د هغه ځان ته متوجه کړو بل کس چې ستا خبرو ته متوجه نو هغه کس متوجه کړه. نو دا په دغه حالاتو کې باید ویناوال نه دی ډېر ځیرک او ډېر ویښ اوسي تر څو وکولی شي چې دغه ناست مخاطبین ځان ته راجلب کړي.